ګوره ته په خبرې نه پوهېږي تا ته ما شل پېرې ویلي بابا چې زما د کالج مخې ته مه راځه ما ته ملګري وایي ستا پلار بدشکله دی بدمخه دی ته په خبره پوهېږي که نه پوهېږي بچې خلک هم راپسې ملنډې کوي او ته هم راپسې ملنډې کوي دا خو د الله پیداوار دی بچې تا چې زه وینم نو په ما ساعت نه تېرېږي ته خو زما ژوند یې زما ساه یې بابا سا ما پرېږدوه پوه شوې نن د بعد د کالج د ګیټ مخې ته وینم ما د اکثر زما ملګري ولاړې ما له پیغور راکړه ستا پلار بدشکله دی زه داخل شوی یم ما ته وایي تا نوکر دی که سړي دی زه داخل شوی یم نن د بعد یې وینم هلته پوه شوې بچې دومره خو غوسه کېږم آخر د پلار یم پلار ته څوک داسې غوسه نه کوي ته خپلو ملګرو ته دا نشي ویلی چې دا زما پلار دی ته په ما شرمېږې او زه په تا شرمېږم زه چاته نشم چې زما پلار دی بس ټیک ده بچه چې ته څه وایې هغسې به کومه بچې را سینه مې لږه خرابه ده هسپتال ته مې لږ بوځه دا ته څه وې زه تا ته مې کالج مخې ته ماته ما ډاکټر له بوځه چې هلته خلک زما نه تپوس وکړي چې دا ستا څه دی زه به څه زما نوکر دی که پلار مې دی زه خو په تا شرمېږم بس ټیک ده بچې چې هسپتال ته مې نه بوځې ګولۍ خو راله راوړه که نه ګولۍ لره راوړه نه مړ کېږي نه لا ژوندی پوه شوې ګولۍ به له راوړم خبره واوره ما مېلمانه را روان دي له ښکته نه راځي ډېر خصوصي مېلمانه دي خو سوال درته کوم دا زولۍ درته نیسم چې ځان ورته ښکاره نه کړي په تا باندې زما شرم کېږي شرم پوه شولې چېرته یا ترور کله لاړ شه یا د خور کله لاړ شه پلیز سوال درته کومه بچې زه به اوس د ترور یا د خور که ځمه ستا ملګري راځي نو ته به ما دومره شرمېږې ها واو زه په تا شرمېږم خو چېرته خور ترور که نشي تللی لږ سیټه شه بیا لږ سیټه کښېنه دا ملګري راځي د عزت خلک دي بچې دومره غوسه خو مه کوه چې ستا ملګري د عزت خلک دی نو زه راته رسي بې عزته ښکارم ته به ما شرمېږې زما هزار مدار پرېږدوه ملګري مې راځي چې هغې مخې ته وینم لږ سیټه دې کړه پوه شوې یا الله زما زوی خو ډېر نادانه دی خو یا الله یو غټ پروفیسر دې جوړ کړه ریحان بھائی ماشاءالله چکر غټه مزه وکړه او دیر ماشاءالله یخ ځای دی خو دا راته ووایه چې دا بابا څوک لګیا دی نوکر دی دی که هغه مې نوکر دی یاره ریحانه لږ انسانیت په ځان کې پیدا کړه سره ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې لګیا دی زه خو یم چې چوټي کړه مازدیګر به واپس راشي بېرته او که نه ګرمي ډېره سیوا ده چوټي وله ورکړه چې ستا کور ته لاړ شي بس ټیک دی چوټي به له ورکړم زه هلکه خفه نه شئ ګوره یاره معذرت غواړم ګورې انا یوه خبره مې درته کوله زه وایم چې ښار ته راشئ دا ځای خو ماشاءالله ښایسته ځای دی خو هلته به کم از کم جاب هم کوې ځکه چې فارغ شوی دلته به څه کوې وزګار اشنا بلکل خبرې ټیک ده داسې مې خیال هم دی او دلته هسې وزګار ګرځې نو فالتو ګرځېدو نه څه نه جوړېږي هلته به جاب هم کوم او تعلیم اوس هم جاري ساتم بلکل ریحان صاحب موږ به دنه لاړ شو او په دې خبره باندې څه لږ سوچ وکړه او بیا به انشاءالله ملاقات کوو ځکه چې ټایم هم ډېر وشو نو کور ته هم به تلل غواړي تاسو بس انشاءالله ملاقات بیا کوو جدائی راغله درنه بیا مسافرې لزمان هی جدائی بابا درنه بیا مسافرې بچې چېرته ځې بابا بس بخانه ته کوه او زه مه ښار ته هلته به جاب هم کومه او سبق به ورسره هم ویمه بچې چې ته په څه کې خوشحاله هماغسې کوه یا الله زما زوی چېرته هم مه خفه کوه ټول عمر یې خوشحاله ساته بابا ځان خیال ساته جړېږي سلا دای ژوند سره تړلی زم د غریبۍ سختې نصیب کې لیکلي زمون
سرجي بار یو بوډا راغلی ستاسو سره میلاوېدل غواړي. ها کمان ورشه ورته ویې راشه. اوکې سرجي. بچې پتا پسې خو زما خپې ړنګې شوې. بچې خوشحاله خو یې که نه ټوټې درته ښه میلاوېږي. بچې ته خو زما تپوس نه کوې بچې ما زه به ورشم. اوهو بابا زه ټیک یم خوراک هم برابر کوم هر څه برابر کوم. آپ اس سره خو نه نه بچې چا نه یې مې لیدلی او تپوس دې ولې وکړه بچې. بابا ځکه مې تپوس وکړو چې دلته زما نوم دی مال دی شهرت دی هر څه راسره دي ماشاءالله ښه مالداره شوی یم. بابا زما ملګري دي داسې نه چې مالته ورته وي تا ورته وي چې دا زما زوی دی چې داسې ونه مې ګورئ ما ونه شرمې ګورئ. نه بچې چاته مې څه نه دي ویلي نه به ویم بچه چې ته به خفه کېږي. خوشحاله خو یې که نه بچې. بابا ټیک ده خو داسې وکړه چې ناشته وکړه بیا ته تللی شي. ریحانه بچې دا زما د ژوند اخیری خط دی. کله چې ته د چت نه راوغورځېدې نو ستا سترګه ضایع شوه او تا له ما خپله سترګه درکړه او تا به په ما پسې ملنډې کولې. بچې ما بخلی یې. کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو بابا تا زما څه کړي بابا. هغه جهان کې به مجنون ته وایم بابا ما معاف کړه بابا تا زما ډېر ظلم کړی بابا. ته وایم بابا تا له ما د سترګې بېغو درکړو بابا. بېغمه ژوندو وسوسه مې نه بابا ستا پېژنې پلار دې څه خورې هر سړي له ورکړي بابا. یا الله ما معاف کړه چې هغې ماله سترګې راکړه په ګوټي والې باندې او ما پسې ملنډې کولې. ما ته مې ملګري ویل چې دا ستا پلار دی ما به خلکو ته ویل زما نوکر دی. پلار خو پلار یا الله ما معاف کړه یا الله. که بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو تجربه مې نه وه هغه جهان کې به مجنون ته وایم هغه جهان کې به مجنون ته وایم. ملګرو ویډیو د چا خلاف نه ده او نه په چا پورې ده. زموږ د ویډیو جوړولو مقصد صرف دغه دی چې د خپلو پلارانو خیال وساتئ. اکثر په پلار کې یا خوبي نو زامن له دا نه دي پکار چې په پلارانو باندې شرمېږي. د ویډیو جوړولو مقصد هم صرف دغه دی چې د خپلو پلارانو خیال وساتئ. د خپلو مشرانو خیال وساتئ که سبا نه وي موږ به ارمان کوو. دا ویډیو ورسره ثواب په نیت شیر کړئ مخکې چې نورو ملګرو ته ورسېږي. شومه کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو تجربه مې نه وه هغه جهان کې به مجنون ته وایم هغه جهان کې به مجنون